د ننګرهار چپرهار ولسوالۍ اړوند اخندزادګانو بشپړ روغتیايي مرکز چې د بسترخونې ترڅنګ په اړینو طبي وسایلو سمبال دی، په دغه روغتیايي مرکز کې هره ورځ د سلګونو ناروغانو کتنه او درملنه کیږي. د دغه روغتیايي مرکز امیر وایي د چپرهار ولسوالۍ متخصص ډاکټران هره پنجشنبه په دغه روغتیايي مرکز کې د وړیا روغتیايي کمپ په پرانیستلو سره د سلګونو ناروغانو د کتنې او درملنې ترڅنګ یو شمېر کوچني جراحي عملیاتونه هم په وړیا ډول ترسره کوي. او دلته د لابراتواري معایناتو خدمات هم کیږي. موږ سره د نسایي په برخه کې هم معاینات کیږي. هغه متخصصین او پوهاندان چې دی هغه دلته د پنجشنبې په ورځ راځي. دلته مریضان ګوري. هره پنجشنبه تقریبا 600 مریضانو ته خدمات دلته کیږي چې هغه کې الټراساوند او ECG او تر واړه کم صغیره عملیاتونه چې دی هغه هم دغلته کې کم جراحین چې دی ځکه په دې کې ټول هم د اډوکو متخصص، هم د جراحي متخصص، هم داخله، هم اطفال، داسې ټول متخصصین دلته راځي او فری خدمات کې یو څه اندازه دوام ځان سره راوړي. د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي په وړیا ډول د روغتیايي کمپ په جوړېدو خوښ دي او وایي دغه وړیا روغتیايي کمپ ته هره اونۍ د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په شمول د نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي هم راځي. نو د چپرهار ولسوالۍ اخندزادګانو CHC کلینیک ته راغلی یم او ناروغ مې راوړی دی او د چپرهار ولسوالۍ د ټولو ډاکټر صاحبانو څخه نړۍ مننه کوو چې دلته هره پنجشنبه راځي او دلته د خپل ولس په دغه کې چې د خدمت کوي د ناروغانو. نو اکثره عملیاتونه هم دلته کیږي. نو انشاءالله ښه کار کې ټول ډاکټر صاحبان په وخت سره راځي، خپل کارونه ښه روان کړي او دلته هره پنجشنبه افریقا هم دی غټ ډاکټر صاحبان متخصصین ټول راځي او ټول هغه مریضان د بیلابیلو ولسوالۍ پچیراګام نه خوږیاړو نه د پنجشنبې په ورځ د افریقا هم دپاره راځي او واړه عملیاتونه هم دلته کیږي. د اخندزادګانو بشپړ روغتیايي مرکز مسؤلین دغه راز وایي د چپرهار ولسوالۍ 2 تنو مشرانو له روغتیايي مرکز سره د الټراساوند او ECG ماشین مرسته کړې چې ورسره په دغه برخه کې د ناروغانو ستونزې حل شوي او د دې ولسوالۍ سوداګرو ورسره د یو اراده امبولانس ژمنه کړې چې په نږدې وخت کې به روغتیايي مرکز ته وسپارل شي.